بسم الله الرحمن الرحیم. په تېر درس کې موږ تاسو ولوستل چې کومه سیمه موږ تاسو MS Word پروګرام خلاصوو. نن د MS Word پروګرام په ځینې آپشنو باندې وګورو د انټروډکشن په برخه کې. دې مخکې چې موږ Word راخلاص کړو. څنګه چې انسان پروګرام راخلاص دا کوم سکرین چې تاسو ته ښکاري دې ته موږ ویلکم دې ته موږ تاسو وایو ویلکم سکرین اور اوپن ډایلاګ باکس اور سٹارټ اپ پیج هم موږ دغه ټولو ته وایو. په دې کې په هوم کې چې دا بلینک ډاکومنټ چې دا تش ډاکومنټ ته دې کې هیڅ لیکل نشته نه کوم ډیزاین شته صرف دا موږ تاسو ډاونلوډو دې کې موږ تاسو خپله لیکل کوو خپله ډیزاین شیان ورته جوړوو. په دې کې دا بیا ریسنټ هغه فایلونه هغه ډاکومنټ چې موږ تاسو لږ مخکې پکې کار کړی وي دلته موږ تاسو ته یو راولي. مثال دا وګورئ تاسو دلته ډیټ نوټیفیکیشن کې وګورئ چې دلته موږ تاسو ته هغه ساعتونه شیان هم تاریخ هم لیکي کوم چې لږ مخکې کار شوی وي هغه موږ تاسو اول سر کې راولي او نور چې دا بیا خو هغه لاندې راځي. بل دا په دې کې پین چې دا هغه فایلونه چې موږ تاسو ډېر زیات پکارېږي او مثال موږ تاسو چې ته فولډرو ته لاړ شو فولډرو کې موږ تاسو وخت ضایع کېږي نو دلته موږ تاسو ته شارټکټ غوندې راځي. په دې باندې چې دلته د مور ډاکومنټ باندې کلیک کوئ مثلا دلته زه دغه نیو مایکروسافټ دا زه کلیک کوم دا پین کومه پسې راتېر شه دغه زه پین کومه. اوس که چېرته موږ تاسو هم ته بېرته لاړ شو دلته وګورئ دا اضافه شو نو دې ته اړتیا نشته چې موږ تاسو لاړ شو د کمپیوټر ته هلته دا فولډرو کې دی او دا نه وګورو دې ځای څخه په اسانۍ توګه موږ تاسو اوپن کولی شو. بل دا نیو د دې ځای څخه هم موږ بلینک ډاکومنټ اخیستلی شو چې هغې کې موږ تاسو خپله انټري شیان کوو او دې کې موږ تاسو سره هغه ریډیمیډ ټمپلیټسونه دي که چېرته موږ تاسو وغواړو چې دغه ریډیمیډ ټمپلیټ کې کار وکړو او مثال د یو راپور د دغه تیار دی کې تیار فارمیټ جوړ شوی صرف موږ تاسو دا چې ایډیټ کوئ لکه دې کې مثال موږ تاسو راځو ایسنشل ریزومي یا ریډ ان بلیک لیټر دا موږ پین کولی شو که چې پین کوو نو بیا هر وخت لټول ته اړتیا نه وي که چېرته موږ تاسو نیټ موجود دا ډېر زیات وي نو بیا هر وخت هغه ته اړتیا نه وي تاسو دا پین کړو دا موږ تاسو ته پورته راځي. کله چې دا پورته دلته راغی دا به موږ کلیک کړو داسې کلیک کړو نو دا راغی موږ تاسو ته راغی دا چې راغی دغه کې موږ تاسو مثال تاریخ دغه شیان کوم چې خطونه دي هغه ترې پاکوو هغه ترې لرې کوو مو خپل خطونه شیان پکې اضافه کوو. کمپنۍ وي لوګو وي لوګو بل ته یاد کوو کمپنۍ نوم لیکو دلته کوم ارګنایزیشن په کې موږ تاسو کار کړی دلته به کمپنۍ نوم ولیکئ. دا چې دی تیار ریډیمیډ دی مایکروسافټ پروګرام ورډ چې دا د هغې تیار دا ریډیمیډ جوړ کړي دي تاسو ته چې تاسو ته ستاسو وخت ضایع کېږي نه تیار پروګرام ده او تاسو به صرف پکې دې کې انټري وکړئ بس. بل چې دا په دې کې نیو هوسو او که چېرته موږ تاسو انټرنیټ ولرو دغه ریسرچ آنلاین دا به هغه وخت کار کوي چې موږ تاسو نیټ ولرو که چېرته سی وي هم پکار وي ټمپلیټ دلته سی وي پکې ولیکئ سی وي دې کې اضافه کوئ ولیکئ سی وي چې کلیک کړم د انټر کې هم دا څومره سی ویانې ریډیمیډ فارمیټونه چې د ورډ پروګرام لخوا تیار جوړ شوي دي هغه راځي تاسو هغې کې انټري وکړئ او خپله سی وي هم جوړه کوئ. بل د دې کې اوپن چې شی ده اوپن چې دې کې ریسنټ هم دلته راځي چې کوم فایلونه چې موږ ریسنټ مخکې کار پکې کړی وي فولډر مثال هغه فولډر کې نه ګرځي ډایرکټ دې فولډر ګورو کوم فولډر دې زموږ سره دغه فولډر دې ځای څخه ورډ پروګرام پیدا کوو او اوپن کوو. بل دا ډیس پی سي او براوزر دا تقریبا دواړه یو رقم کار کوي دا به صرف کلیک کوئ د دې ځای څخه موږ که چېرته هر چېرته زموږ فایل وي په کمپیوټر کې وي هر چېرته وي د دې ځای څخه اوپن کوو موږ. بل د دې کې اکاونټ چې دی د اکاونټ پرایوسي که چې دا موږ کلیک کړو دې کې موږ خپل هغه پرایوسي شیان پکې اضافه کوو خو دا چې موږ تاسو دا بیګنر کلاسونه دي نو دا به موږ تاسو بیا وروسته ټیچ کړو. بل د دې کې آفیس تیم دغه سکرین چې موږ تاسو ښکاري
دغه صفحې د صفحې رنګ کومه سیمه ته ښکاره سي ډارک ګرې دې موږ ته ښکاره سي وایټ دې موږ ته ښکاره سي یا دې موږ ته بلیک ښکاره سي ګوره پوره صفحه ټول هغسې کړي موږ تاسو پکې نور خپله انټري شیان بیا کوو او که ورته وایي نه دا دې موږ ته کلرفول ښکاره شي دا کلرفول راځي ساین ان ټو آفیس که چېرته موږ تاسو دا دې یوزر شان مو واخلو مایکروسافټ کمپنۍ نه نو دې ځای هلته موږ خپل ایمیل ورکوو هغه اډ کوو که پروډکټي شیان ورکوو بیا موږ تاسو آفیس پروګرام چې دا موږ ته کار کوي بل چې دا اپډیټ آپشن کې دې کې موږ که نه غواړو مثال نیټ موجود وي دا موږ اپډیټ کې ګرځي نه ورځي نه غواړو چې دا اپډیټ کې لاړ شي نو انیبل به اپډیټ نه باندې کلیک کوو نو دا هغه کېږي او که وي اپډیټ کوو څوک مخکې اپډیټ کړی ده موږ نور اپډیټ غواړي نه غواړي بل چې دا اباوټ ورډ د 2021 ایم اس ورډ پروګرام چې د هغې به پروډکټي او نور هغې ورژن دغه شیان باره کې موږ ته معلومات راکوي فیډبیک خو به وروسته ولولو آپشن چې ده دا هم موږ تاسو وروسته به ولولو ځکه چې دا د بګنر کلاسونه دي او که اوس موږ تاسو د دې مال کې هغه وکړو نو تاسو سبا لږه ستونزه غوندې جوړه شي دی کې ځکه چې دا موږ بګنر کلاسونه دي او اډوانس لیول ته موږ تاسو لا نه رسېدلي اوس راځو بلینک ډاکومنټ باندې موږ کار کوو بلینک ډاکومنټ کلیک کوو نو دا بلینک ډاکومنټ ښکاره سو دغه پورته چې دغه مینو وګورئ تر دې ځایه پورې دې ټولو ته ټایټل بار وایي چې دې ټایټل بار کې دغې ته کویک اکسس ټول بار وایي چې دې کې موږ تاسو انډو رینډو دا شیان کولی اول راځو هغه وګورو چې موږ تاسو انډو رینډو باندې پوه سو دا به زه چې رنګه کوم چې تاسو موږ تاسو پرې ښه دقیق پوه سو دا مې سور کلر کو او دغه مې ډیلیټ کړم او د انډو څه دا ده انډو چې دا چې د دې شارټکټ کیم دا کنټرول زیډ او که چېرته انډو خو بېرته هغه ډیلیټ شوی شیان چې دي بېرته موږ ته راځي که غواړو نه دغه سور رنګ خو او دغه نور چې دا ډیلیټ باید شي بېرته رینډو باندې کلیک کوو سور رنګ راځي او ډیلیټ ګوره بېرته ورکېږي سیف چې دا سیف کوي او بل چې دغه آپشن چې درته ښکاري کسټمایز کویک اکسس ټول بار دې باندې کلیک کوئ دلته کومې ځینې آپشن شیان چې تاسو نه غواړئ دغه ځای کې کویک اکسس ټول بار کې موږ ته ښکاره سي خو هغه دې موږ ته نه ښکاري او که وایي مثال نه ښکارېږي مثال زه دغه انډو لرې کوم انډو ګوره ورک شو که مثال وایم رینډو دې ورک شي ورک شو نه سیف دې ماته کار کوي تاسو په خپل کسټمایزیشن موږ تاسو کوو چې دې کې کوم آپشن دی موږ ته اضافه شي رینډو مې اضافه شو پرنټ پریویو زه پرنټ پریویو پکې بیا دې ماته نه ښکاري نه ښکاره ورک شو پرنټ پریویو ښکارو راغی دلته نه د پرنټ ډایرکټ دلته پې کلیک کوو او موږ ته په اتومات ډول موږ ته چې کوي پرنټ پریویو راځي چې موږ یې تاسو پرنټ کړو کومه څه ښکاري موږ ته دغه چې ډاکومنټ 1 په نوم چې دا ځکه چې موږ اوپن کړو د ډاکومنټ 1 په نوم کله چې موږ دا سیف کړو نو دا کوم په دغه ډاکومنټ چې په کوم نوم باندې سیف کړی ده هغه دلته بیا راځي نو زه لیک انور ریپورټ لیکې بل شي راپور وي د ایکسپنس راپور وي دلته چې په کوم نوم باندې ډاکومنټ صف کې هغه دلته راځي دا خو د پروګرام خپله نښه ده دا چې دا ریبن ډسپلی آپشن دغه ریبن ډسپلی آپشن چې دغه شان چې دغه هایډ اوپن کوي دا به وروسته موږ تاسو وکړو دغه ته چې دې ته کنټرول بټنز وایي دا کنټرول بټن په واسطه موږ تاسو دغه پروګرام چې دا کنټرول کوو دا که چېرته موږ کلیک کړو مینیمایز کېږي نو صفحې څخه ورک شو غواړو بل ورډ پروګرام خلاص دی مثال ایکسل خلاص دی بل پروګرام کویک بک خلاص دی هر پروګرام تاسو خلاصوئ کار یې وکړئ او که دې موږ بېرته کلیک کړو نو دا چې کېږي بېرته مینیمایز کېږي او ایکسمایز کېږي د دې که شارټکټ ځینې خلک شارټکټ باندې کار کوي دمه شارټکټ چې زه وکړم دلته ولیکم چې تاسو ته ښه ښکاره شي وینکی پلس ام ورک شو مثلا بېرته مې راولي وینکی پلس
shift plus m بیرته راغی. دغه چې دا دې ته ریسټور ډاون چې وي د مثال کلیک کې دغه صفحه په خپل خوښه باندې موږ ترتیب وکړو. فول سکرین نه ده، دا غټه کولی هم شي، وړکې کولی هم شي. د دې ځای کې هم داسې غټه وړوکی کوو. دغه صفحه هر خواته وړلی شو. دې څه ګټه ده؟ دغه چې دلته دا موږ کوچنی کړو، دلته کولی شو موږ یو بل پروګرام هم دلته خلاص کړو او هم دې څخه موږ ګټه اخلو، هم له هغې څخه. ځکه چې دواړو مثلا دلته لیکمه اکسل پروګرام سره خلاصوم. کله چې موږ اکسل پروګرام را خلاص کړو، بیا به هم موږ بلینک ډاکومنټ واخلو، بلینک ورکشیټ. دا به هم ریسټور ډاون کړو. ها ریسټور ډاون شو. دا د اوس دا رقم دی موږ جوړو، دا هم دا رقم دی راغات کوم. موږ تاسو په کولی شو چې په یو وخت کې هم دلته مثال انټریشن ولیکو، ځینې هغه ته دا لیکو، ځینې بیا دې څخه مرسته اخلو، هغې کې لیکو. د کوم څخه چې موږ تاسو چې غواړو هغه موږ تاسو کوو. دا رقم یو بل پروګرام هم هر رقم ته تاسو پروګرام خلاصولی شئ. دا رقم ته هم د دې څخه ګټه واخلئ. دم ساعت دې ته اړتیا نشته، تاسو دغه صفحه بنده کړو او خلاصه کړو. ډونټ سیف. او که چې ته باندې بیرته مونږ کلیک کړو، بیا ته میکزیمایز سره بیرته صفحه مونږ ته غټوي. دغه دې ځای څخه دغه ځای پورې چې تاسو ښکاري دې ته مینو بار وایي او دې ته ټیپ هم وایي. په مخکنی پروګرام د میسوډ ورژن چې و هغه ته دې ټول ته مینو بار وایي، په اوس وخت دې ته ټیپ وایي، ځکه چې دغه ټیپ چې ده دا د ټیپ په شکل راځي، دا د مینو په شکل نه ده. مینو په شکل دلته بیا ځای دغه فایل ده، فایل مینو چې موږ تاسو ته وایي. دا چې کلیک وکړو دا راکنه مینو راځي. بیا دې مینوګانو کې نور آپشن نور شیان وي. دغه چې دا هر یو ته دې ته ریبن وایي، او دغه ریبن چې دا بیا دا هر یو ځان ته په خپل کلاس باندې بدل شوی. لکه دا فونټس ده، پیراګراف ده، سټایل ده، دغه هر یو په خپل هغه منتخب. بیا دغه هر یو آپشن ته دې ته بیا کمانډ وایي. دغه هر یو ځان ته یو کمانډ ده. دغه چې دا مخکې چې موږ تاسو موږ پرېښودو ډسپلی ریبن آپشن، دا چې ته موږ کلیک کړو، دې کې چې دا آټو هایډ ریبن چې دی موږ دا ریبن موږ ته هایډ کړه. هغه ریبن یې موږ ته هایډ کوي، ټول یې هر څه هایډ کوي. موږ تاسو دا څه ګټه لري؟ دغه ځینې وخت موږ تاسو وایي چې نه موږ ته هېڅ شی ښکاره نه شي، صرف زموږ خپل هغه خاص شیان لیکم چې مثال سټایل دا نور شیان موږ تاسو وروسته ورکوو. داسې اول زه خپله خطونه هغه شیان په مکمل هر څه لیکمه، د هغې ته وروسته موږ فارمیټ شیان ورکوو. لکه غواړئ دغه د ځینې وخت کې یو شی تاسو رنګ کول، هایلایټ کول غواړئ چې نه دغه معنی بیا پاتې نه شي، نو دلته به هسې کلیک به کوئ. دلته به مثال هر رقم د شی فونټ یې دې غټوئ چې مثال دغه ماته باید معلوم سي. بیا زه وروسته دغه شي کې بیا ډېر دقیق اوسېږم. بیا تاسو دلته کلیک کوئ، هغه بېرته هایډ کېږي. بیا په دې باندې چې کلیک کوئ، دغه درې ټکو چې ښکاري دلته راځي شو ټیپس. دغه مینوګانې دا ټیپس چې دي دا دې موږ ښکاره کړه، نور دغه ریبنز چې دي هغه مه ښکاره کوه. دا هم کلیک کړه، مینوګانې چې ټیپس چې راغلل دي، که اوس هر چې بیا ته کلیک کوې هغه راځي ریبنز راځي. بیرته لاندې کلیک کړه، ریبنز شیان بیرته څه شو؟ هایډ شو. بل د دې کې شو ټیپس ان کمانډز، دواړه موږ ته ښکاره کړه، هم دا ښکاره کړه هم هغه دې ښکاره کړه. نو زه خپل نور شی کوم، خپل خطونه شیان پکې لیکم. بل چې دا موږ تاسو موږ دوه رقم دا سکرو بار لرو، چې دی یو دا سکرو بار ده چې دې ته ورټیکل سکرو بار وایي، چې دې دغه موږ صفحه ښکته پورته کولی شو دې په واسطه. دغه بټنې دي، دې بټنې په واسطه هم موږ صفحه ښکته پورته کولی شو. بل چې دا هوریزنټل سکرو بار ده، هغه چې موږ تاسو دا زوم کړو بیا موږ تاسو ته پیدا کېږي. دا ګورئ دغه صفحه چې موږ تاسو غواړو چې خط موږ ته ښه ښکاره شي، یو نه وړکی نه وي،
او دغسې موږ تاسو دغه پوره صفحه لوستلی شو هغې کوم یو تغییر راځي هغه موږ تغییر کوو. بل دا د دې ځای څخه پیل تر دې ځای پورې دې ته چې وایي سټیټس بار وایي. سټیټس بار چې دا موږ ته پیج ښیي څو پیجه دي تر کوم ځای پورې کار موږ پکې کړی ده. لکه دا چې دا اوس پیج 1 ده موږ تاسو اوس په یو صفحه کې کار کړی ده. که چېرته موږ تاسو بلې صفحې ته ښکته سو څو دوه صفحې سوې دوه صفحې دي او دوه پورې موږ تاسو اوس چې دویمه کې ولاړ یو. که بېرته پورته لاړ شو د موږ کلیک کړو بېرته موږ تاسو ته اول صفحه ښایي. دا چې څومره لغتونه تاسو استعمال کړي دي هغه موږ ته ښایي. او دغه ته چې دا دوی ته کویک ویو وایي. کویک ویو چې دا ریډ موډ زه دا غواړم چې صرف ولولم آیا مثال دی کې کوم یو خرابوالی شته شته نشته د هغه شیان موږ چک کوو هغه نه ډیپینډ په تاسو کوي. پرنټ لیاوټ بېرته د پرنټ لیاوټ په شکل هغه کوم چې پروګرام ده د همدغه عادي په شکل دی موږ ته وښیي. او بل چې دا ویب لیاوټ چې دا د ویب د انټرنیټ دغه په هغه فارمېټ موږ ته وښیي که نه دا هر یو کس په خپل خوښه باندې دا شیان کتلی شي. او دې چې دې ته موږ تاسو چې وایي زوم دې ته موږ تاسو وایي زوم چې دا دی کې موږ دغه د خط شکل چې دغه موږ غټ او وړوکی کوو. یو شي ته فکر وي چې دغسې موږ ته خو څه شی ښکاري چې دغه خط دومره غټ ده. خو چېرته موږ دا پرنټ کړو نو پرنټ کې څه شی ښایي پرنټ کې موږ ته دا کوم فنډ چې موږ ورکړی دې ځای څخه دا همدا اندازه پرنټ کېږي د دې ځای څخه پورته نه پرنټ کېږي. همدغه اندازه چې 11 کېږي او که هر څومره اندازه موږ ورکړي هغه هغومره اندازه پرنټ کېږي. بل چې دا موږ سټیټس بار باندې که چېرته دې باندې رایټ کلیک کړو ځینې شیان غواړو دې کې اډ کړو ځینې غواړو شیان مثال دې نه لرې کړو. لکه پیج نمبر چې دغه پیج نمبر موږ ته ښایي دا غواړم موږ ته مه ښایه دې نه کلیک لرې کومه. کله چې موږ کلیک لرې کړو دا پیج نمبر وګوره هایډ شوی. دا بېرته زه ورته وایم کلیک کومه پیج نمبر ما ته شو که پیج نمبر موږ ته شو کړو. که چېرته دې ته وایي زوم سلایډر هغه زوم سلایډر چې ده دغه دا موږ ته مه ښایه نو دې باندې زه دا کلیک دې لرې کومه زوم هایډ شو هایډ شو ورته نه زوم سلایډر موږ ته راوله زوم سلایډر راوست. دا نظر په تاسو باندې فکر کوي دا ډیپینډ کوي چې تاسو سره کوم شیان ته اړتیا وي هغه شیان ته اضافه کوي کوم شیان ته اړتیا نه وي دلته مثال بیروبار جوړي هغه شیان ترې نه لرې کوي. دا و زموږ تاسو د نن ورځې درس له خیره سره په راتلونکي درس کې به موږ تاسو دې په پریکټیکل کار باندې پیل وکړو. په لوی الله پاک مو سپارمه.